سوات بینګوره کې په سلګونو راجمع شوي د شخصي تعلیمي ادارو پرنسپلانو او استادانو د خیبر پښتونخوا له اړخه په شخصي تعلیمي ادارو کې د اصلاحاتو په نوم جوړ کړی شوي بل مخالفت کړی. مظاهرچیان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت نوي ټاکلی شوي پالیسي دوی ته قبوله نه ده. په دا اړه مظاهره کې شریک د سوات شخصي تعلیمي ادارې اتحادیې پخوانی مشر احمد شاه وایي چې دا وخت په ټول سوات کې 500 څخه زیات شخصي تعلیمي ادارې دي او پکې د 50,000 څخه زیات ماشومان زده کړې کوي. دوی متاثره کول تعلیم ته زیان رسول دي. دا خبره چې دا ناجایزه ده. دا کم موجوده چې کم ادارې دي الریډي دی د حکومت 50% بوج اوچت کړی دی او ډېر ښه ایجوکیشن ورکوي. دغو چې باندې څونه خرچې راغځي دا د په نیم هم نه راځي هغه ځکه چې دغه هم د قوم پیسې ده د ټکسونو کې دا وځي. نو که نور داسې وزوري نو دا ادارې که بندول غواړي نو دا به د قوم ډېر زیات نقصان وشي. مظاهرې ته د شخصي تعلیمي ادارو سوات اتحادیې پی اس ام ای مشر عبدالجلیل خپله وینا کې وویل که چېرې دوی غوښتنې پوره نه کړی شوې نو د احتجاج لړۍ به نوره هم وړاندې بوځي. موږ مطالبې جنون دي او زموږ امید دی د حکومت نه دا امید دی چې خو که ونه شو نو موږ به نور هم خپل احتجاج جاري ساتو، نور به ایکسټنشن کوو. د شخصي تعلیمي ادارو احتجاج په اړه مو چې کله د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي موږ دا خبره کوو چې ډاکټر دی د خپل پیشې نه بزنس نه جوړوي او ایجوکیشن دی د خپل پیشې نه بزنس نه جوړوي. دا یو خدمت دی، سره د خدمت سره په پیسې هم راځي. خو زموږ سوچ به دی چې یاره موږ یو بهترین په سوچ باندې علاج هم وکړو، په بهترین سوچ باندې ایجوکیشن هم خلکو ته ورکړو. دا زموږ دی پالیسي ده. د یادونې وړ ده چې خیبر پښتونخوا کې د شخصي تعلیمي ادارو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت نوي پالیسي ټاکلې چې پکې تعلیمي نصاب یو رنګ کول، ماشومانو پیسونو باندې نظر ساتل، په چوټیانو کې پیس کم اغستل او نور یو شمېر قاعدې جوړول شامل دي او دغه ساتنې لپاره جدا با اختیاره محکمه جوړول هم شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.